ماسپخین مونږ د ټولو نه اول حضرت ابراهیم علیه السلام کړه. د دې شان دا و چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د ذبح نه د دې د امتحان نه الله تعالی کامیاب کړ په دې امتحان کې، نو دا غي نه پس حضرت ابراهیم علیه السلام دغه صلو رکعت د شکرانه په تور باندې حضرت ابراهیم علیه السلام د صلو رکعت یو رکعت هغه په دې خبره باندې وکړو چې الله تعالی دې په یو لوی امتحان کې اچولې او دې الله رب العزت په امتحان کې کامیاب کړ. یو رکعت دا امتحان د کامیابی په شکرانه کې وکړو. دویم رکعت چې الله رب العزت د اسماعیل علیه السلام په عوض کې ورته یو اورې راوسته هغه ذبح کړ، نو دویم رکعت د دې په خوشحالي کې وکړو. دریم رکعت چې الله رب العزت له سره بره راس خبرې وکولې او د خوشاله سو وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. نو ابراهيم عليه السلام دی الله تعالی دی خبر ډیر زیات خوشاله کړ، نو د دې خوشحالي په وجه باندې حضرت ابراهيم عليه السلام دریم رکعت او څلورم رکعت په دې خوشاله باندې وکړ چې حضرت ابراهيم عليه السلام ته الله تعالی دومره صابر بچي ورکړو چې دومره امتحانات په پلار باندې راغلل، دغه ټول امتحانونه د خپل پلار سره سره ورسو. کله چې الله رب العزت د پلار ته حکم کوي چې خپل زوی حلال کا، خپل زوی ذبح کا، د خپل زوی سره مشوره کوي، زوی ورته وایي چې څنګه ستا خوښه ده او د الله رب العزت څنګه امر ده تا نو ته باندې صابرین نه عمومي. نو دغه د دومره د صبر او د دومره د تحمل والا زوی الله تعالی ورته ورکړو، د هغه په خوشحالي کې څلورم رکعت. نو دا څلور رکعتونه حضرت ابراهیم علیه السلام د یو لوی امتحان نه د خلاصېدلو نه پس د هغې نه د کامیابېدلو نه پس هغه دا څلور رکعته ادا کړل او دغه څلور رکعته الله تعالی ته دومره خوښ شول چې نبی علیه السلام په امت باندې په ټول عمر کې فرض وکړل.